بسم الله الرحمن الرحیم. تیر ورځ درس کې موږ تاسو په کوم پروګرام کې خبرې وکړلې په د ابجیکټ اورینټډ په خواصو باندې مو وغږېدلو چې څلور خاصیت لري: انهریټنس، پولیمورفیزم، انکپسولیشن او ابستراکشن. اوس تیر ورځ انهریټنس موږ تفصیلي وویلې، مفصل مو په کار وکړ. نن موږ تاسو په کوم خاصیت د ابجیکټ اورینټډ چې خبرې کوو هغه د پولیمورفیزم. څه شی؟ پولیمورفیزم یعنی څو شکلی. دا مې ورې مخکې درته ویلی وو. کله چې موږ تاسو یو کار په څو شکلونو کوو دې ته څه ویل کېږي؟ پولیمورفیزم ورته وایي. اول عملاً زه تاته د دې سیسټم وښیم. راځو نیټبینز خلاصو. کله مو چې نیټبینز خلاص کړل ها، اوس راځو دلته موږ تاسو خپل فایل خلاصو. فایل خلاص او راځو څه کار کوو؟ دغه لاندې اضافي کلاسونه او شیان چې په دې خو سر خلاص دی نور کنه، دا به څه وکړو؟ ختم کړو. یوازې مین میتود په پرېږدم، دا برنی کلاس مې ختم کړه. ښه، دا ایرر دی چې شي، دا یو قوس مې پکې پاک کړی. اوس صحیح شو که نه؟ دا شی هم څه کوو؟ ختمو. موضوع زموږ چې شی ده نننی موضوع پولیمورفیزم. ښه، پولیمورفیزم موږ د چی شي په ذریعه سره لاسته راوړلی سو؟ د اورلوډینګ په ذریعه سره. د چی شي په ذریعه سره؟ اورلوډینګ په ذریعه سره. اوس ګوره غوږ ونیسئ. زه غواړم یو میتود جوړ کړم. یو میتود جوړ کړم چې دا میتود څه کار وکړي؟ عددونه جمع کړي. څه وکړي؟ عددونه جمع کړي. ښه به تاسې ته غوږ ونیسئ. نو زه راځم ورته وایم چې یو میتود جوړ کړه. ورته وایم څه رقم ته میتود جوړ کړه؟ واید جمع. آفرین، دا مو راواخیسته، دا مو جوړ کړه او جمع په نوم باندې میتود جوړ کړه او ورته وایم چې څه شی وکړه؟ آفرین انټیجر A، آفرین کاما انټیجر B. اور ورته وایم سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الین. سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الین. صحیح شو که نه؟ پرنټ الین کې راوښی. ورته وایم چې ته څه جمع کړه؟ آوټپوټ کې موږ ته چې راوښی A جمع B. اوس زه دا میتود کالوم جمع میتود. ها، ورته وایم جمع کړه قوس خلاص. چې جمع کړه ایس قوس باندې هېڅ یې هم نه وکړو. اوس چران کوم آوټپوټ کې به موږ ته چې راوښي؟ ایرور نیسي. ولې ایرور نیسي؟ هلته پارامتر غواړي، موږ نه دي ورکړي. زه راځم پارامتر ورکوم، یو پارامتر. اوس به چې راوښي آوټپوټ کې بیا هم ایرور ده. زه ورته وایم دوه عدده ورکوم. اوس به آوټپوټ کې چې راوښي؟ دا ولې سیسټم ډاټ آوټ کې خو ټیبلز بدلون نه وي. چې نه ورکي؟ همداسې که نه. غوږ ونیسه، رانې که. آوټپوټ کې باید موږ ته دا دواړه جمع کې راویښي. ښه، دواړه جمع کې باید راویښي. مشکل یې څه ده؟ دا ولې جاوا ټرانزیکشن انکمیبل سورس کوډ نو میتود جمع په نوم باندې کوم میتود نشته. ښه، دا خو سټیټیک نه ده چې دې کال کې دې به آبجیکټ جوړی بیا به کېږي. نو زه خو ورته وایم چې دا کوم رقم ته که سټیټیک میتود دی. که چې سټیټیک دی که ګوره سټیټیک مې تا تشریح کړی که مې نه ده تشریح کړی؟ خو راته ووایه که نه. خو زه سبا دې را بیا کړه چې زه سټیټیک زه درته تشریح کوم. اور ښه، پرون مې درته تشریح کړه. ښه، اوس ګورو جمع که قوس خلاص. چې شی جمع که؟ ورته وایم 50 کامه 90 او که خالی هم کمه ایرر راکوي. ښه، زه ورته وایم جمع که چې شی جمع که. که چېرې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الین کې ونه نیسي خو بیا آوټپوټ نه راښیي. بیا مجبور موږ دلته سیسټم آوټ ډاټ پرنټ الین کوو. صحیح شو که نه؟ بیا به دلته خو نتیجه خو بیا نه راښیي. اوس ګوره ورته وایم هغه مې درته تشریح کړي سیسټم. اوس ګوره احمد کاما ورته وایم محمود. اوس به آوټپوټ کې چې راوښیي؟ دا ولې؟ اوس آفرین، دا مونږ چې کوم میتود جوړ کړی دا کوم پارامتر اخلي؟ انټیجر. اوس پرنټ الین یو میتود ده چې آوټپوټ کې درښیي. آوټپوټ کې مونږ ته چې راښیي؟
عدد که حروف دواړه که اشاری عدد که ډیسیمل ټول دا ولې هغه پرنټ هغه ټول کې دا داخل یو میتود ګوره څو کاره کوي دې ته وایي پولیمارفیزم که پولیمارفیزم نه وای ښه د پرنټ سټرنګ دپاره به دې جدا میتود و یو میتود به دې جوړاو پرنټ سټرنګ بل پرنټ انټیجر بل پرنټ ډیسیمل د هر یو دپاره به دې یو ټایپ څه کوو جوړول چې دا بالانچ و اوس ګوره هماغه یو پرنټلین د څو شکله کار اجرا کوي سره نه شوي پوه په دې قصه باندې ښه یا اوس ګوره زه دلته یو عدد جوړوم چې دا 3 عدده جمع کړي انټیجر سی ښه زور ته جمع کړه چې شی جمع کور باندې شل کامه درش اوس چرن کامه ها ا جمع بي دلته هم څه خیر جمع سی اوس چرن کامه آوټپوټ کې موږ ته چی راخي ایرر ولې هغه 3 پارامټر غواړي او دلته څه 2 ورکو نو دا سلام شو نو زم که دوه عددونه جمع کول لپاره به زه جدا میتود جوړو د 3 عددونو لپاره به دا خو لانجه شو کنه چې جمع 2 جمع 3 جمع صد دا خو نه کیږي اوس مونږ غواړو چې دا کار وکړو چې یو میتود هغه مختلف شکلونو سره مونږ اکسس کړلی شو نو دې ته ویل کېږي پولیمارفیزم او دا کار مونږ کوو د چی شي په ذریعه سره د اوورلوډینګ په ذریعه سره د چی شي په ذریعه سره اوورلوډینګ څه معنی اوس ګوره موږ تاسې کولی شو چې په یو میتود داسې جوړ کړو ښه وګونیسه چې په یو نوم باندې 2 میتودونه جوړوي شو جمع په نوم ګوره یو میتود لرم ښه ورته بل سټیټیک وایډ جوړ کړه ښه ورته چې بل سټیټیک وایډ جمع بل جمع جوړ کړه چې دا 2 عددونه واخلي ښه انټیجر a کاما انټیجر b او کاما انټیجر c زه فرق نه درې اوس په یو نوم باندې 2 میتودونه جوړیږي مشکل راځي وای دا نه جوړیږي اوس په یو نوم باندې د څو میتودونو جوړولو ته اوورلوډینګ وایي ها په یو نوم باندې د څو میتودونو جوړولو ته څه ویل کیږي اوورلوډینګ ورته وایي نو دا څنګه کیږي دا خو کیږي نه مونږ کولی شو په یو نوم باندې څو میتودونه جوړ کړو خو قصه به پکې دا وي 2 شرط دي ښه we can create multiple methods with same name کولی شو مونږ ډیر میتودونه په یو نوم جوړ خو فرق به سي خو قصه دا ده 2 شرایط اولین شرط پکې دا ده چې یو number of parameter should be different number of parameter خو پیژنې کنه هغه قوسو منځ کې چې لیکل کېږي نمبر اف پارامټر تعداد د پارامټرونو کې باید فرق وي که یو فنکشن کې نوم ورکړی دا 2 پارامټر لري بل فنکشن که باندې نوم جوړي خو پارامټر به یا لدی نه زیات یا بل دی کم یو شرط دا چې تعداد د پارامټرونو باید فرق ولري ښه که تعداد د پارامټرونو فرق ودرلود ته کولی شي په هغه نوم باندې ملټیپل فنکشنز وکړي جوړ کړي یو او دویم ریټرن ټایپ دویم فرق چې شي دا چې return type باید فرق یو فنکشن return type انټیجر ده د بل string ده اوس که یو string جمع جوړولی شي بل انټیجر جمع هم جوړولی شي پوه شو یا تعداد نو کله چې تاسې دې کار ته اوورلوډینګ وایي کله چې تاسې په یو نوم باندې ملټیپل میتودز جوړوئ دې مرحلې ته څه وایي اوورلوډینګ ورته ویل کېږي او طریقه او سیسټم یې دا ده چې باید څه اوسېږي چې باید نمبر یې فرق لري یا یې پارامټر فرق لري او یا یې ریټرن ټایپ فرق لري اوس راځو موږ تاسې عملاً دا کتل غواړو ښه زه د جمع په نوم یو میتود جوړوم ښه ورته سټیټیک انټیجر جمع صحیح ده انټیجر ریټرن کی صحیح شو کنه او قوس خلاص قوس بند ایز پارامټر نه لري وینه ورته ریټرن کوا چی ریټرن کوا جمع چی ریټرن کوا جمع او بخې جمع نه 0 ریټرن کوا مثال درته اوس ما یو فنکشن جوړ کړ د جمع کوم که دا فنکشن سو کال کې ایز پارامټر نه وړي خو په نتیجه کې بچي ورته خي صفر ورته خي اوس بل پام دینو جوړو ما سټیټیک انټیجر جمع چې دا یو پارامټر ولري انټیجر نمبر 1 او دا په نتیجه کې چې ورته ریټرن کوي ریټرن کا ګوره چې شی ریټرن کا خپل نمبر 1 خپل نمبر 1 ورته ریټرن کا ها نشوي پوي په دې څه نه وای پوي
څه پوه شو اوس ګوره مخکې په یو نوم دوه فنکشنونه جوړېدل اوس ولې جوړېږي ځکه اوس هغه فرق کوي نمبر پارامتر فرق لري هلته هېڅ پارامتر نشته او دلته پارامتر شته ده اوس زه ورته وایم چې بل جوړ کړه ګوره ښه سټیټیک انټیجر جمع ګوره د جمع په نوم باندې انټیجر نمبر 1 کاما انټیجر نمبر 2 او بیا څه وکړه ورته وایم چې ریټرن کوه څه شی ریټرن کوه نمبر 1 پلس نمبر 2 ورسېدې اوس بل جوړوه څه کوه بل جوړ کړه د جمع په نوم ښه static integer جمع قوس خلاص integer number 1 comma number integer number 2 comma integer number 3 और तो हमने सलूरन जोड़ का पेंसम जोड़ का हाँ और तो रिटर्न का चे रिटर्न का नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस नंबर 3 बल दाजल और तो static static string چی شه string جمع قوس خلاص هم دغه ټولونه کاپی وباسم استهکه ښه خو ټایپ یې څه ورکوم string ورکوم کنټرول سی کاپی ښه او ورته وایم چې څه شی دا ګوره دا خو نه مني که نه خو ټایپ به یې تغییر کړو دې ته به ټایپ څه ورکو string آفرین ځکه سټرنګ باید نو ریټرن کړه چې شی ریټرن کړه خالی شی ریټرن کړه خالی یو شی دې نه ریټرن کړه دا ونه مانی دا به ایستو دا خالی خو به ایستم خالی خو مې ورې جوړ کړی ده ښه او دلته ورته وایم چې څه شی سټرنګ ښه او ورته وایم ریټرن کړه انټیجر نه او ورته دلته چې ورکړه سټرنګ ښه صحیح شو ګورم ایرر ورک شو ښه دلته انټیجر چې شی ورته نوم ورکړه string او ورته وایم string ته ورته وایم نمبر 1 نه text 1 ها text 1 ها او ریټرن کې چی ریټرن کا text 1 ریټرن کا ها string او ورته وایم چې انټیجر نه دینه چې له سره خپل جوړ کړی خو نه چې تغیر ها ورته وایم string text 1 کاما string text 2 صحیح شو کنه او ریټرن کوم چې ریټرن کوه ټیکسټ 1 جمع کا ور سره ډبل کوټیشن لک فاصله او بیا د فاصله سره جمع کا چې شي ټیکسټ 2 ها د فاصله ولري او دلته مرته وایي چې شي سټرینګ په ځای انټیجر په ځای باندې سټرینګ جمع کا چې شي جمع کا ټیکسټ سټرینګ افرین string text 1 comma string text 2 comma string text 3 دلته دا مسته کوته وای چې ریټرن کا ها text 1 جمع ډبل کوټیشن لک فاصله بیا جمع text 2 بیا جمع ډبل کوټیشن لک فاصله او جمع بیا چې شي text 3 اوس ګوره زه ورته وایم چې ما ته ورته وایم system dot out dot println ښه system dot out dot println output کې راوښیه system dot out dot println output کې راوښیه چې راوښیه نو موږ کوم فنکشن جمع خالی اس پارامتر نو چې رانه کوم څه راخي output کې وای جمع کا چې شي جمع کا اس پارامتر نه جوړ کړی چې راخي نتیجه اسم نه دا کوم فنکشن مونږ کال کړی دا مونږ دقه کال کړی مونږ ویل کدا کال کوو نو 0 ها اوس چې ران کوم آوټپوټ کې مونږ ته څو راخي صفر ودی لیدا کوو دې نه لیدا ولې ځکه چې دا اوس مونږ کوم فنکشن که زه اوس ورته وایم چې 50 جمع کا 90 اوس په آوټپوټ کې چې راوخی 50 جمع کومه ده 50 خالي 90 ملي کوي نو ځرانه کوم آوټپوټ کې چې راخي اوس یو نوی ولی یو ګوره خو غوږ ونیسه ما ګوره یو فنکشن جوړ کړی جمع په نوم مالک چا دغه فنکشن کال کاو نو په نتیجه کې څه ریټرن وکړ او ګوره دا یو پارامتر والا وګوره که چا یو پارامتر ورته کړو نتیجه کې څه ورته هغه برته نو څنګه کوم آوټپوټ کې به موږ ته چی راوخی نوی راوخی آفرین ګوره ها دې دا وای اورلوډینګ ګوره اورلوډینګ هم ورته وای او پولیمورفیزم خاصیت هم دا ده ها اوس چې ران کوس ګوره سو دانه راخی کني راخی وای په دې قصه او که زه راځم ورته وایم چې
اوس ګوره وینې کامه نوي جمع اتیا هماغه یو جمع فنکشن ګوره څو شکلونو سره موږ اکسس کولی شو ښه بې پارامتر هم کار کولی شو د پارامتر سره هم کولی شو کامه د ملټیپل پارامترونه ودرېد نوي اتیا اویا چې ټول جمع کې څو کېږي څومره ستونزمنه خبره ده که نه ده پوه شوې که نه که زه اوس حروفونه هم جمع کوم په همدې جمع فنکشن باندې حروفونه هم جمع کوم ورته جمع که څه شی احمد اوس چران که مټکوټ کې ما ته څه راکوي احمد ځکه ما خالي احمد کړی ایرر نه راکوي ښه او که زه ورته وایم چې جمع ولي اوس چران که مټکوټ کې څه راکوي اوس چران که مټکوټ کې به احمد او ولي درمیان به فاصله وي ښه نه نشته دا ولې که نه مې ده ورکړې په فاصله او ورته وایم چې بیا له دې سره بیا جمع که چې جمع که ورسره اوس چران که مټکوټ کې څه راکوي دا ټول اوس ګوره هغه یو جمع فنکشن د ملټیپل کارونه کوي که نه کوي نه شوې کوي په دې نو دې ته خاصیت ته کم خاصیت ویلل کېږي دې خاصیت ته پولیمارفیزم خاصیت ورته وایي چې یو فنکشن څو شکلونه لري ګوره ښه لکه زه تا ته راځم ګوره لیکم ورته وایم جمع که چې جمع که جمع چې کې قوس خلاص ګوره یو دقه دا به سیف کو اوس ګوره دا ورته هم لرې کړه کنټرول سیف یې کړه ورته هم سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الن ښه ډاټ پرنټ الن ګوره پرنټ الن چې زه ولیکم قوس خلاص غلط کړی مې ده که نه که نه مې غلط کړی ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الن ښه پرنټ الن ګوره پرنټ الن څومره میتودونه څومره اوورلوډ لري وینې پرنټ الن آبجیکټ ګوره یو پرنټ الن خالي یو پرنټ الن آبجیکټ یو پرنټ الن سټرنګ یو سټرنګ بولي نه ولې نه ملټیپل پرنټ الن لرو ورته پرنټ الن کې موږ ته چیرې راوښیه ورته جمع دا جمع میتود په کوم کلاس کې ده موږ سره دلته ها ورته چې څه شی جمع چې شی جمع کړه اوس کولی شو ورته ولیکې خالي جمع یې کې ملټیپل اوورلوډ لري که نه لري نو په دې قصه د سر خلاص شو که نه چې موږ دې خاصیت ته څه ویلی شو پولیمارفیزم دې خاصیت ته آبجیکټ اورینټډ کې یعنې داسې خاصیت شته چې تاسو یو آبجیکټ ته څو شکلونه ورکولی شئ او بل به څه چالو کړو ښه اوس ته په پولیمارفیزم خاصیت خو پوه شوې نو زه راځم نن تا ته بل سیسټم ښیم بل دا سټیټیک باندې د ښه پوهې کومه ښه سټیټیک کلاس هغه کلاس ته چې د هغې آبجیکټ نه جوړو د هغې آبجیکټ نه جوړو میتودونه یې بدون له آبجیکټ جوړونه نه هم څه کېږي کار کوي استفاده کولی شو ها پرې کړې مې ده روانه ده څه شی ده روانه ده ښه اوس دام راواخیسته صحیح شو که نه سټیټیک کلاس جوړو سټیټیک میتود جوړو پوه شوې دا ټول سټیټیک باندې خبرې کوو ګوره زه راځم یو سټیټیک کلاس پرې جوړوم دلته ښه سټیټیک نه جوړوم اول همداسې یو کلاس جوړوم ښه د څه شي په نوم میت په نوم میت په نوم باندې مې یو کلاس جوړ که څنګه جوړېږي نو اول خپله کلاس به ولیکو کلاس میت په نوم باندې یو کلاس جوړ کړه زر به په دې کې یو څو میتودونه ورکړم ښه څه میتودونه ورکوم ښه یو میتود چې جوړوو ورته وایم چې څه شی وایډ جمع دوه پارامتر دی واخلي انټیجر a کاما انټیجر b ښه او ورته وایم چې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الن سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الن کې موږ ته چیرې راوخه آوټپوټ کې a جمع b بس خلاص یو میتود د جمع شو ښه او پرنټ الن دا ولې څه ده آوټ پاتې ده منځ کې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الن صحیح شو اوس زه راځم کنټرول سی کاپي کوو او ورته وایم چې بل جوړ کړه د څه شي په نوم منفي په نوم سټیټیک نه دی ګوره ښه سټیټیک نه دی د جمع په ځای باندې څه ورکوم منفي ورکوم او ورته راځم ورته وایم چې دلته څه شی ورکوم ضرب که نه څه شی ضرب او a ملټیپلای بای b او یو بل جوړوم ورته وایم څه شي په نوم تقسیم ښه بس ده ځه پراپرټیان هیڅ شی نه ورکوم ښه نه یو شی هغه نه ده ښه a کاما a منفي وبخئ a تقسیم په b اوس زه ورته وایم چې سیسټم ډاټ آوټ ډاټ پرنټ الن کې موږ ته راوښیه چیرې راوښیه ورته وایم میت ډاټ میتودونه یو شی نه دي راغلي زه اوس دې میتودونه چې استفاده کوم څنګه به یې کوم ښه یا زه ورته وایم چې ګوره میت ډاټ جمع نشته میت ډاټ دا نشته ده
اوس څه کومه زه ورته وایم چې زه څه وکړه دې به یو آبجیکټ جوړوم د میت کلاس به یو آبجیکټ جوړو بیا میتودونه کار کوي ښه میت اے مساوي کله نیو میت اے سره نیو میت سره ښه اوس ګوره د دې یو آبجیکټ ما جوړ اوس ورته وایم چې اے ډاټ جمع اے ډاټ اوس ګوره کار کوي که نه کوي اویا او کامه دلته ورته لیکم چې څوک نه وي چې رانیږم او ټول کې موږ ته دا دواړه جمع کېږي څو شپېته آبجیکټ پې جوړوم بیا به د ده میتود کار کوي که آبجیکټ یې جوړ نه کړم میتود د ده کار نه کوي خو زه ورته وایم چې سټیټیک کلاس دا کلاس سټیټیک دا د میت کلاس مې سره کوم ته که سټیټیک کلاس مې دا ولې اوس دا کلاس سټیټیک ده خو میتودونه یې چې شی دي سټیټیک نه دي نو دلته ورته چې سټیټیک ها پوه شوې او راځو ورته چې دا بل میتود هم څه کوم چې کلاس سټیټیک وي میتودونه هم باید سره کوم ته وي سټیټیک وي ها دې قصې د ځان پوهې ته او دا هم سټیټیک کوم صحیح شو سټیټیک میتود مو درلوده ښه اوس راځو دلته ګورو څه وایي وایي ته اوس صحیح شو که نه هغه ایرر یې څه وکړه ورک شو ښه اوس زه ورته وایم چې ته څه وکړه میت ډاټ جمع منفي ضرب تقسیم ها میت ډاټ ضرب که څه شی ضرب کا شپېته ضرب د درې څو کېږي 180 ښه درانې کوم آوټپوټ کې ښه دا ولې دې مشکل څه ورکړی نه موډیفایر سټیټیک ناټ الاؤډ هیر وایي ته دلته سټیټیک میتود نشي جوړولی دا ولې یو سټیټیک کلاس خو لرو که نه یو دقه نه دا باید که دا میتود زه سټیټیک نه کوم ښه ودرېږم داسې ښه اوس ګوره چې رالیکو ګوره ورسېدې که نه په دې قصه سټیټیک دا معنا چې د هغه کلاس که ته آبجیکټ جوړ هم نه کړې کار به کوي او که سټیټیک نه و نو ته مجبور یې چې د هغه به آبجیکټ جوړی د آبجیکټ جوړولو وخت هغه شي نه استفاده کېږي نه شوې پوه په دې قصه نو دا موږ سره سټیټیک او د غیر سټیټیک خبره نو سټیټیک کلاس چې ته جوړی دا کلاس اوس نه د سټیټیک ها د دې کلاس اوس آبجیکټ هم جوړوی شي ها میت اے مساوي کله نیو میت سره خلاص آبجیکټ جوړ شو ایرر نه ورکوي ها اے ډاټ ګوره هغه اے ډاټ ضرب دا شیان نه راځي ولې سټیټیک دي سټیټیک شیان دا نه کېږي او که دا کلاس سټیټیک وای بیا د سټیټیک کلاس موږ آبجیکټ هم نه شوی جوړولی ښه بیا به د څه لیکه ډایرکټ به د کلاس نوم لیکه او میتود به دې آبجیکټ نه جوړېده ښه سټیټیک کلاس هغه کلاس دی چې د هغه آبجیکټ نه جوړېږي او سټیټیک میتودونه هغه میتودونه دي چې د آبجیکټ سره اکسس نه ورکوي بدون له آبجیکټ نه هغه څه کېږي اکسسیبل نو دا قصه موږ سره تر دې حده پورې وراتلونکې ورځ به انشاءالله په بل خاصیت د هغه باندې غږېږو نو یو په سټیټیک موضوع باندې پوه شولو او بل په پولیمارفیزم باندې ښه او دې ته فنکشن اوورلوډینګ یا اوورلوډینګ خاصیت هم ویل کېږي بیا به سبا ته انشاءالله په نورو موضوعګانو سره وغږېږو